د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ چمتلې ښارګوټي کې د قومونو او قبایلو چارو د مرکزي ریاست نه د راغلي پلاوي په مشرۍ محمد ایوب انصاري ګډون کړی و. یاده غونډه چې هدف یې د قومونو یووالی، د خپلې خاورې له ارضي تمامیت دفاع کول او له اسلامي امارت په بشپړ ډول ملاتړ و. په اړه یې مولوي محمد ایوب انصاري هوریت راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي: دا غونډه خو د مرکزي ریاست د اقوام قبایلو د خوا نه منعقد شوې وه او مقصد دا و چې د قومونو منځ کې هماهنګي پیدا شي، د قومونو او ولسونو د اسلامي امارت د مسؤلینو سره ښه تعلقات او هماهنګي او پیوستون او د منځ کې چې کوم مسایل دي هغه په مشترکه توګه باندې حل شي او د قومي مشرانو باعزت او باوقاره پاتې شي. او په دې کې اسلامي امارت د ارضي تمامیت خبره ده چې اسلامي امارت کوشش کوي چې قومي مشران دې ته وهڅوي چې په ارضي تمامیت او سرحدونو لر بر دلته امان قایم شي. دغه غټ مقاصد او علیا مقاصد دغه دي. په یاده ولسي غونډه کې چې یو شمېر د تېرې ادارې لوړپوړو نظامیانو هم ګډون کړی و، د اسلامي امارت روانې کړنې وستایلې. د پخوانۍ ادارې د ختیځ لپاره د لیوی سرحدي قماندان محمد ایوب حسین خیل زیاتوي چې اسلامي امارت سره د تېر نظام لوړپوړي او د ټیټې رتبې مامورین هم خوندي ژوند لري او په خبره یې ځینې خلک د واټونونو پیدا کولو هڅه ځکه نه کوي چې دوی ته تجربه شوي چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي. زه د تېر نظام منسوب یم، جنرال دلته پاتې شوی یم. له الهام له کوم وخت نه چې افغانستان د طالبانو په لاس باندې فتح شوی ده، موږ سره ټول برخوردونه انساني دي، اسلامي دي. یوازې ما سره نه، ټول هغه منسوبینو ته چې هغه دلته په افغانستان کې اوسیږي، دوی په الله جل جلاله باندې اتکا کړې ده او په طالبانو په د امارت منسوبینو باندې اتکا کړې ده. ورونه موږ د دوی امارت منلی، د دوی بیرغ منلی. د تیر په څیر زه بیا یو ځل د خپل ولس نه غواړم چې د اسلامي امارت تر شا ودرېږئ. هغه خلک چې د اسلامي امارت او د افغانستان وګړو پسې خبرې کوي، په کلکه باندې اسلامي امارت حمایت وکړي، ورسره ودرېږي تر څو چې افغانستان په خپلو خپو باندې نور ودرېږي. همدارنګه یو شمېر قومي مخور او د تېرې ادارې د ولایتي شورا غړي د یادې غونډې په تړاو وایي چې د قومونو سره د یووالي تر ټولو غوره لار همدا ده چې ولسونه پکې اورېدل کېږي او د حکومتي مسایلو په تړاو ترې نظرونه اخیستل کېږي. د دوی په خبره چې له اسلامي امارت ځکه په کلکه ملاتړ کوي چې د خاورې خلکو ساتنه او پالنه کوي. هغه ځوانان چې د وطن نه دفاع کوي د هغوی نه باید ملاتړ وکړو او د هر هغه کارونو موږ یې ملاتړ یو چې هغه د قومونو د یووالي او د اتفاق ذریعه جوړیږي. د هغې ټولو کارونه موږ ملاتړ یو. په دغه ټول د 14 میاشتو کې یا د 15 میاشتو کې موږ د امن، د سکون او د خوشحالۍ ساه اخیستې ده. هغه ورونه چې مثال ناپوهه دي یا غولېدلي دي یا څوک دوکې کوي یا غلط فهمي ورکوي، په دې باندې پوه شي چې امارت اسلامي زمونږ خیرخوا دی، فلاح او بهبود لټوي او زمونږ دپاره د خیر، د کامیابۍ او د سرلوړۍ ذریعه ګرځي. ځینې قومي مخور چې په لومړي ځلې ځانونه د مسؤلینو سره په یو ټغر راټول کتل وایي خوښ دي چې په بامنه او اسلامي ټولنه کې ژوند کوي. یاد قومي مشران وایي خوښ دي چې 4 لسیزې وروسته هغه ارمان ته رسیږي چې د غرونو په لرې پرتو تړو کې هم پر سکون او له ارامه ډک ژوند وکړي. موږ د ملک څخه اتکاو پرچه سوی، دا ټولو د پردو بیګانګانو د لاسه سوی. موږ نور دلته نه بیګانګان غواړو، نه پردي غواړو، د نظام نه د حکومت نه موږ ملاتړ غواړو او د حکومت سره هم د حکومت هم دا غواړو چې د ملک د آبادۍ او د صلح لپاره کارونه ترسره کړي. دلته خو اتفاق غواړو، جوړه غواړو او ډېر ستومانه سوي وو او یو اتفاق غواړو، یو موټی جوړېدو غواړو. مسلمان یو، شکر ده زمونږ خپل مرام پرس او ټول وطن اسلام. دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې یوه داسې ولسي غونډه ترسره کېږي چې ولس او مسؤلین په یو ټغر سره کیني او د راتلونکي لپاره د یووالي پلانونه جوړوي او د تخریبي کړنو د مخنیوي خبره کوي. له هغې ورځې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی په ختیځ کې ورته په لسګونو غونډې ترسره شوي چې لویو قومونو چې د هېواد په کچه حساب پرې کېږي د اسلامي امارت کړنې ستایلي او بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړی دی. سهارګل هوریت راډیو، ننګرهار.